په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا دایمي استازي مرستیال وایي چې لندن د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونو دوسیې نړیوالې محکمې ته د سپارلو ملاتړ کوي. جیمز کاریوکي د دوشنبې پر ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې طالبانو د ښځو پر ضد د هر ډول تبعیض د له منځه وړو کنونسیون نقض کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز له دایمي کولو سره دا ښکاره کړي چې دوی د بشري حقوقو نړیوالو اصولو ته ژمن نه دي. د بریتانیا استازي څرګنده کړه که چیرته طالبان غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، باید د بشري حقوقو، سیاسي مشارکت او د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخو کې خپلو نړیوالو ژمنو ته ژمن پاتې شي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار پر ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړ.